د ولسمشرۍ د کاندیدانو کمپاین د روان کال د دلبې په 14مه او د ولایتي شوراګانو د ټاکنو کمپاین د هود په 14مه نیټه پیلیږي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو د کمپاین موده 80 ورځې او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو 10 ورځې ده. ټول کاندیدان باید له ټاکل شوي طرزالعمل سره سم د ټاکنو له ورځې څخه 48 ساعته وړاندې خپل ټاکنیز کمپاینونه په ټپه ودروي چې خلک په سړه سینه خپل کاندیدان وپېژندلی شي. کاندیدان د کمپاین په موده کې له بهرنیو اتباعو یا په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو له سیاسي نمایندګیو څخه مالي یا تخنیکي مرستې نشي ترلاسه کولی. او ټول کاندیدان مکلف دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو د لګښت رپورټ ورکړي.